د کابل په سیرینا هوټل کې د فلزات او کانونو درې ورځنی نړیوال نندارتون جوړ شو. دا نندارتون د 3 ورځو لپاره ده. د دې ابتکار روبي نندارې، بیسټ فرندز ټراول ایجنسی، وزارت د معادن او پټرولیم په همکارۍ، د وزارت صنعت او تجارت په همکارۍ، د وزارت خارجه په همکارۍ او د اتاق د صنایع او معادنو په مستقیم همکارۍ باندې دا ابتکار او دغه نندارتون دایر شوی ده. په دې سره به موږ وکولی شو چې د افغانستان داخلي قانونه دې لپاره مارکیټ ګذاري وکړو او وکولی شو چې داخلي او خارجي سرمایه ګذاران ډونران پیدا کړو تر څو راشي په افغانستان کې په قانونو د استخراج او پروسس کې سرمایه ګذاري وکړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې همدارنګه فلزي تولیدات په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول. نمایشگاه معدن و صنایع وابسته و فلزات افغانستان گامی مهم هست در ایجاد ارتباط میان سکتور سرمایه‌گذار، سکتور مسلکی اکتشاف و استخراج و انشالله هم‌افزایی میان تولید کنندگان و صنایع مختلف معدن افغانستان. مونږ مختلف پنځه لرو په پانتون کې او بالاخره دغه پنځه محصلین راوستل دي نننۍ هغه نندارتون چې دلته واچ شوی دی او بالاخره زموږ موخه او هدف دلته دا و چې محصلین هغه څه چې په تیوري کې یا په نظر کې هلته لولي راشي بالاخره دلته په عمل کې وګوري. سوداګر او صنعتکاران د حکومت له ملاتړ څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نور هم صنعت او سوداګرۍ ته وده ورکړل شي. این نمایشگاه در واقع به نظر من یک راه ارتباطی بسیار خوب است بین تولید کننده و مصرف کننده. مشتریان ما میان مستقیم ما میتونیم همراهشون صحبت کنیم، انتقال اطلاعات انجام بدیم، راجع به مسائل کیفیتی، مسائل کاری خود ما اونها صحبت کنیم، اونها سوالای خودم میپرسن و فکر میکنم یک راه خیلی خوب است که تقاضای ما این است که برگزاری نمایشگاه ها ادامه پیدا کنه. همچنان مشکلات در قسمت صادرات و واردات صادرات است، چون در واردات ما مشکل خاص نداریم چون فقط تجهیزات ماشینری را از کشور سوئیس آوردیم که در آسیا ماشینا نیست. فکر کنین هند و تایلند و پاکستان و ایران اینا را نداره همسایه ما. این ماشینا رو ما سوئیس آوردیم. په دې وروستیو کې د حکومت له لوري د سوداګرۍ او صنعت د ودې په موخه عملي ګامونه اوچت شوي ترڅو په هیواد کې اقتصادي پرمختګ رامنځته شي او د خصوصي سکتور په برخه کې خلکو ته د کار زمینه برابره شي.